مثلا معشوق هلته ناسته چا وسکونډه داسې که دی اوس ناسته معشوق ده عاشق ناسته چې دی چا وسکونډه اخی ولې څه چل ده څه در باندې دا جای مې داسې کمه دی څوک هم نسته که نه پیری به یې پیری نه ده دلته دا دماغ د روح دومره امتزاج کړی ده دومره په محبت ته رتللی دي چې د ده سکونډل د ما سکونډل دي د ده مریضېدل د ما مریضېدل دي لکه بله ورځ مې درته ویلې وایي روحه روحي و روحي روحه من رأى روحین حلا فی البدن روحه روحي د ده روح د ما روح سو روحه روحي و روحي روحه من رأى روحین حلا فی البدن چا لیدلی دي دوه روحونه چې په یو بدن کې وي یو ورځ یو سړی ناست ده دوه نفره ناست دي معشوق هم ناسته عاشق هم ناسته معشوق اوبو ته وغورځېد عاشق هم اوبو ته ور وغورځېد معشوق اوبو ته ور وغورځېد عاشق هم ور وغورځېد نو چې بیرته له اوبو راووتل د معشوق عاشق ته ویلې وي زه خو اوبو ته وغورځېدم ته ولې راوغورځېدې وایي غبت بک عني فظننت انک انی غبت بک عني ته چې اوبو ته وغورځېده زه له خپل ځانه ورک سوم فظننت ما ګمان وکړه انک ته چې یې زه یې مخکې زه وغورځېدم بیخي ډېره نادره ده محصلینو نو نه پوهېږم سهار غوندې ده چې په خبر به تاسې پوهېږئ که به نه پوهېږئ غبت بک عني زه له تا نه غبت بک د تا په وجه زه له ځان نه ورک سوم فظننت ما ګمان کو چې ته وغورځېدې ما فکر کو چې زه وغورځېدم ځکه زه خو ته ومه او ته زه وې دواړه یو ولو چې ته وغورځېدې ماشکلې زه وغورځېدلم نو هغه زه ته دواړه غورځېدلي ولو ځکه روحه روحي و روحي روحه من رأى روحین حلا من تو شدم تو من شدی که بعد از این کس نگوید تو دیگری من دیگرم من تو شدم تو من شدی که بعد از این کس نگوید تو دیگری من دیگرم ته چې ور وغورځېده خو زه ور وغورځېدم یو سولو نادره ده ډېره کله کله محصلینو دا محبت چې کله ډېر وړاندې لاړ سي دا خو هغه ابتدایي مرحلې دي یو تفسیر ده تفسیر روح البیان هلته یې لیکلي دي وي یو د چا د یو سړي له یو چا سره محبت و له نازه یې نوم ورباندې بدرالدین کېښودلی و بدرالدین یې ورته ویلې کله چې دا بدرالدین دی وی ناستو چا ورته خبر راوړ چې بدرالدین مړ سو وی دومره یې په زړه درد راغی وی پنځلسم څوارلسم سپوږمۍ وه دې ته هم بدر وی که نه لیلة البدر علی سائر الکواکب وی داسې سپوږمۍ ته وکتل ای بې حیا و بې شرم سپوږمۍ ای نازوانې سپوږمۍ د ما بدرالدین مړ ده ته دومره بې شرمه او بې حیا سپوږمۍ چې ما سره په غم کې هم ځان نه شریکوې سپوږمۍ ته یې کتل د خپل زړه آه یې ورته کو چې بدرالدین مړ ده ته دومره بې حیا او بې شرمه سپوږمۍ رڼا کې د تغییر هم نه راولې او ما سره غم کې ځان هم نه شریکوې خطاب یې سپوږمۍ ته کو سپوږمۍ باندې تندر راتله راتله تندر ونیوله نو علما وایي د محب او د عاشقونو آه این په کائنات هم تاثیر کوي او بیا نو کله کله دا محبت داسې مرتبې ته ورسیږي چې تعلم وي محبوب هغه په هرات کې محب دلته په کابل کې هڅې مریض وي دی مریض وي د هغه سر خوږېږي د ده سر خوږېږي د هغه سترګې خوږېږي د ده سترګې خوږېږي د هغه غوږ خوږېږي د ده غوږ خوږېږي خبر نه یو تر بله خو روحه روحي و روحي روحه من رأى روحین حلا فی البدن خبر خو پوهېږئ که نه اصل درد څوک احساسوي روح که بدن روح درد څوک احساسوي اصل کې روح چې له بدنه وباسې بدن باندې چې څومره زور وکړي د چا چې په ښه مړه سي چې څومره زورونه پې وکړي نه خوږېږي ورته روح نسته پکې که تاسې په خبر پوهېږئ
نو مستحق د ټولو محبتونو الله ده. هر چا سره چې دنیا کې محبت کوي د چا دپاره به یې کوي؟ د الله دپاره به یې کوي. نو علما وایي امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی شرح الشواهد المغنی. په دې کتاب کې لیکي شرح الشواهد المغنی کې و یوه ښځه وه لیلا اخیلیه نومېده. لیلا اخیلیه دا ډېره حسینه وه، شاعره وه. دې سره چا واده وکړ، میړه یې مړ سو، بیا یې بل چا وړاندیز ورته د نکاح وکړ. نو دې خو واده نه کوو، بیا مجبوره سوله چې واده ورسره وکړي. نو چې واده یې ورسره وکړ، یو ورځ قافله را روانه ده. نو چې قافله را روانه ده نو دا نوي میړه د مخکیني میړه قبر ته راورسېده. نو دا نوي میړه یې ورته ویلې وایي د تا میړه خو مخکیني یو شعر ویلی و، تا ته یې ویلي واللیلا اخیلیې که ته د ما قبر ته راسې او د ما قبر ته سلام وکې زه به د قبر نه جواب درکم، که جواب مې در نه که د ما قبر په ډبرو ووله. نو هغه نوي میړه یې د لیلا اخیلیې ته پیغور ورک وی ته سلام ورته که چې سلام یې ورته که جواب رانغی. نو پیغور یې ورک. نو لیلا اخیلیه قبر ته نږدې راغلله، بیا یې ورته هغه شعر د خپل میړه را په یاد که قبر ته یې شعر ویلې، جواب رانغی. دلته یو بوم په قبر ناست و، موږ کونګ ورته وایو، پیژنئ کونګ؟ بوم د شپې ګرځي د ورځې مزل نسي کوی، یک مرغ است بوم. ټول خلک ورته بوم وایي، نو خو همدا یې نوم ده. شناختی کوکنک صحیح ده، دا د نوم مناسبت هم سته ورسره. نو ای کې دا چې بوم راووته له قبر نه راجګ سو، دا اوښ وډار سو. اوښ چې داسې خیس که لیلا اخیلیه یې وغورځوله، دا څټ یې مات سو. لیلا اخیلیه جای په جای مړه سوله. قافله را کته سوله او دا لیلا اخیلیه دلته دفن کړه. نو دا نوی میړه هم څه خوابدی سو. دلته په قبر باندې د لیلا اخیلیه او د دې بل په قبر باندې بوټي راشنه سول. دومه ورځ باندې دا بوټي داسې یو تر بله تاو سول. فلتوت احداهما علی الاخرى، ته غټېدل داسې تاوېدل. نو خلک یې حیرانه کړل. پس له مرګه مینه او پس له مرګه محبت څومره نادر و او بیخي نادر و پسې وهلم جرن. خو دا محبت ته دنیا محبتونه، د انسانانو سره محبتونه، انما الحیات الدنیا لعب وله. تاسې فکر وکړئ، تاسې خو پوهېږئ، تاسې وایي ولا چې محبت خبرې راته کوي، څه خوند کوي. دا ټول هسې عبثیات دي. د دې سره محبت، د انسان سره محبت عمر په دې تېرول دا اصل نه ده.